بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. میدان وردګ ولایت کې 7 تنه ښکاریان له 14 الوتونکو سره ونیول شول. د میدان وردګ د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي 7 تنه ښکاریان یې له 14 الوتونکو سره نیولي او د ښکار اړوند وسایل یې ترې ضبط کړي دي. د یاد ریاست رئیس مولوي علامه احمد ذاکر وایي نیول شوي الوتونکي یې آزاد فضا ته خوشي کړي او له ښکاریانو یې لیکلی تضمین اخیستی چې د داسې کړنې د بیا تکرار په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په 13 زمري میاشت کې تعلیمي شوراګانو او ولسي خلکو په چک جغتو سیدآباد او لومړی حصه بېسودو ولسوالۍ کې له 13 ښوونځیو سره څه کم 2 میلیونه افغانۍ مرسته کړې. د یاد ولایت د پوهنې ریاست اړوند تعلیمي شوراګانو مدیر نصرت الله سادات وایي په دې کې نقدي او جنسي مرسته شامله ده چې په نوموړو ښوونځیو کې پرې اړینې اړتیاوې پوره شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق الله زی د غزني په زوړ ښار کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات د باباجي جومات له بیا رغونې وروسته پرانیست. په پرانیست غونډه کې مولوي عتیق الله عزیزي ویلي چې د باباجي تاریخي جومات د اسلام د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت پر مهال د غزني په زړه ښار کې په 2 پوړونو کې جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د اندونیزیا سفارت له شارداتفیر نندا ایوالس سره وکتل. ښاغلي ایوالس د افغانستان او اندونیزیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو مبارزه ورته وبلله او دا یې د تاریخ مهم پړاو یاد کړ. نوموړي د فرهنګي همکاریو د عامه کتابتون د ډیجیټل کېدو لپاره د تخنیکي وسایلو او د بیلابیلو کتابونو د ډالۍ کولو ډاډ ورکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصاد کمیسیون نوبتي غونډه کې تر هر اړخیزې ارزونې وروسته د منرالونو د ملي پالیسۍ مسوده تایید شوه. د مالیې وزارت وایي سبا دوشنبه متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې لړۍ پیلوي. د مالیې وزارت د تقاعد خزانې عمومي رئیس مولوي محمد رحماني په یوې خبري غونډه کې اعلان کړی چې دغه لړۍ به د یو منظم پلان او مهالویش له مخې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړې غونډه کې د ګډون په موخه سعودي عربستان ته سفر وکړ. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې غزه کې د انساني ناورین څېړنه، د غزې د اشغال حقوقي او سیاسي اړخونو څېړنه او د مرستو رسولو لپاره همغږي د دې ناستې مهم موضوعات دي.